دا د جلال آباد ښار د مشروباتو سړکسري پلورنځي دي. دلته هغه مشروبات چې د ښار په لویو هټیو کې په ګرانه بیه پلورل کیږي په نیمه بیه اخیستلی شو. دا چې ولې پیرودونکي درته ځوابوي. دکانداران چې دي ډېر ظالمان دي او دا چې ښه شیان راوړي او ښه شی ارزانه خرڅوي. شته دکاندارانو سره تاریخ تیر شیان شته دي. همدا اوس دکانو کې وګوره ټول تاریخ تیر شیان خرڅوي. همداسې دواخانو کې وګورې نورو دکان پوره ریټ باندې هم نه خرڅوي، ارزانه یې خرڅوي، دې نه بدتر ارزان خرڅوي. دا چې دي دا د دې دپاره دي چې دلته یې واخلي او د واره یې وڅکي. په ځینو کې 10 ورځې تاریخ پاتې، 20 پاتې، 28 پاتې. او دلته ما یو وکته په هغې کې 28 ورځې تاریخ پاتې و، بل مې وکته په هغې کې 10 ورځې تاریخ پاتې و. دا مشروبات ډیری وخت هغه خلک پیري چې یا اقتصادي وضع خرابوي او یا په دې نه پوهیږي چې د دې مشروباتو تاریخ تیر دی که نه. په دې سړکسرو پلورنځیو کې د ډیری مشروباتو تولیدونکي هیواد نه دی معلوم او د نورو د تاریخ تیریدو ته له 10 تر 20 ورځې پاتې دي، خو پلورونکي په ډاډه زړه پلوري. والله وروره د الله مهرباني د 150 روپۍ دانه ده، دکان کې 500 او شپېته دلته په 150. ولې دا موږ ارزانه راوړو، دکانداران ظلمونه کوي. مړی پوره دی راغلی، یو ورځ هم د چا خبره دې خبرې ته نه دی. ننګرهار خلکو باندې تاثیر نه کوي، خالي پیسه راړی. ډاکټران په دې اند چې په دې مشروباتو کیمیاوي انرژیو کې یوه ستونزه د کیفیت ده چې پر وینای دولتي روغتیایي ادارې باید غم وخوري او له دې سره سره په دې توکو کې کیمیاوي مواد استعمالیږي چې په لږه نامناسبه هوا کې د ساتلو له امله نه یوازې دا چې پکې شته روغتیایي ګټې له منځه ځي بلکې زهري بڼه هم غوره کوي. هغه چې تاریخ په خپل ځای وي او تاریخ تیر هم نه وي، دا هم نقصان لري، ډیر زیان لري، خصوصا د معدې ناروغانو ته یا هغه کسانو ته چې کوم یو د هایپر اسیډیټي لري او تیزابیت د معدې لري. نو لہذا باید ځکه دا ټول کیمیکل دی، تاسو ته بهتره معلومه ده په دې کې کیمیکل ګټیږي. نو هغه کیمیکل خپله چې دی بیا هغه توکسیک ګرځي، زهریات ګرځي. نو په ځای دی چې ناروغ تلف نشي یا د خلکو دپاره فایده ورسوي، په زیان یې تمامېږي. او موږ غوښتل چې د دې بې کیفیته توکو د پلور په اړه د جلال آباد ښاروالي هم وپوښتو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو.